د آریوب زازای ولسوالۍ د منډهیر سیمې تفریحي پارک دغه پارک چې له هسکو نښتریزو ونو او طبیعي ښکلاو ډکه سیمه ده، په دغه وروستیو کې د هیواد په کچه د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی. حاجي صاحب کول ځان راته معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخښنې خدای په نامه. د ما نوم حضرت محمد د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسېدونکی. څنګه دلته راغلی یاستئ؟ صحت دپاره چکر دپاره راغلو. دا نور ورونه تاسو څه کېږي؟ دا مې ورونه دي، دا مې ورور ده، هغه مې ورورونه دي، هغه مې وراره ده، یو خواته مې بچیان کرکټ کوي، هغه کوي او د صحت دپاره راغلي. صدیق الله چې د منډهیر سیمې پارک کې د خوراکي توکو غرفه لري، له خپل کاروبار خوښ دی. ځان راته معرفي کړئ. زما نوم د صدیق الله حیات افغان. زه د پکتیا ولایت د ځاځي ولسوالۍ د کوټکي کلي اوسېدونکی یم. څنګه دی کاروبار هم څنګه دی؟ بس شکر الحمدلله، کاروبار خو والا ښه دی. دلته سیلانیان راځي په دې یخه موسم کې، سیلانیان راځي دلته، کاروبار د ښه دی شکر الحمدلله. یو 15 روپۍ مزدوري د بچو دپاره موږ ته پاتې کېږي. خو د پارک د حفظ او مراقبت کارکوونکی شمس غبار له سیلانیانو څخه غواړي چې د پارک د ښه او پاک ساتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. هغوی ته مو پیغام څه دی، څه وکړي؟ پیغام خو عموما خلک پیغام لري چې باید کثافاتو مخه ونیولی شي، د چمن د خرابوالي مخه ونیولی شي، تر وسې پورې چې څومره خدمات کېږي د مو سره د کومک وکړي. یعنی دوی هم دلته راځي د سیاحت دپاره، دوی مسافرین دي، مو دا غوښتنه ترې دی چې کله راځي د تیز رفتار څخه، د ګردونو څخه، همدارنګه د ونو متولو څخه، د بېځایه ورونو څخه دغو څخه د ډاډه وکړي. د سیمه ییزو مسؤلینو د معلوماتو له مخې د منډهیر سیمې پارک ته هره ورځ سلګونه سیلانیان د تفریح لپاره راځي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی شمیر زیاتیږي. د پکتیا د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې سږ کال د لوی اختر په ورځو کې شاوخوا 100,000 کسانو له دې ځایه لیدنه کړې ده، په داسې حال کې چې د تېر کال په بهیر کې څه د پاسه 100,000 کسانو له دې ځایه لیدنه کړې وه. تېر کال له دې سیمې څخه 100,000 تنو لیدنه کړې وه او دلته د سیل لپاره راغلي وو. او په دې لوی اختر کې بیا یوازې تر 100,000 یا 100,000 پورې کسانو له دې سیمې څخه لیدنه وکړه او دلته د چکر په موخه راغلي وو. نو ویلی شو چې دې سیمې ته د سیلانیانو راتګ بې کچې ډېر دی. د اسلامي امارات په ځانګړې توګه د اطلاعات او کلتور وزارت څخه غواړي چې د منډهیر سیمې پارک د ملي پارک په نوم ونومول شي او پارک ته غځېدلی سړک پوخ شي. د راتلونکي په اړه موږ غوښتنه دا ده چې څرنګه چې دا سیمه تفریحي سیمه ده او طبیعي سیمه ده او ښکلې سیمه ده، نو هیله مو دا ده چې دا د ملي پارک په نوم ونومول شي، ځکه هیواد کې به دا ډول سیمې کمسارې وي چې په دومره لوړه کچه ښکلا ولري او د ټولو هیوادوالو د ولسونو توجه او پام دلته د سیل په مخه وي. او دا هم باید دلته یاد کړو چې نه یوازې دا چې هیوادوال دلته راځي، بلکې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه هم سیلانیان راغلي دي، موږ سره دوی ارقام هم وي او دلته د خپلو اصولو له مخې راځي. نو ویلی شو چې دا سیمه په هغه اساسي ډول د پارک په نوم ونومول شي او اساسي جوړه شي، هغه امکانات یا د چا اړتیاوې چې دلته وي هغه ورته پوره شي. نو موږ په ځانګړې توګه د اطلاعات او کلتور وزارت چې د ګرځندوی د ریاست او د برخې دا ځای مربوطیږي، دا په اساسي ډول جوړ شي او د ولسونو هم د اساسي غوښتنه او ځانګړې غوښتنه. او دې ترڅنګ کله چې سیلانیان دلته راځي، یوه اساسي اړتیا او ستونزه یې دا ده چې تاسې ولیدل چې دغه لارې خامه ده، نو که دغه سړک په اساسي ډول پوخ شي او جوړ شي، یو به د هیوادوالو شمیر څو برابره زیات شي او دویم به خلک په ډیر کم وخت کې دلته رسیدګي کړی شي او لا به یې هم ژوند ارامه وساوي. محمد منصور از کابل آمده. والا فضا زیاد مقبول جای است دیگه، توقع ما بود از افغانستان که تو یک جای هم دارن دیگه. آمدیم گفتیم زیاد مردم صفتشان میکرد که زیاد خوب جای است، آمدیم که ببینیم اینجا واقعا خوب جای بود، خوشم آمد. امکانات هم زیاد، مردم مهمان نواز بودن دیگه، مردم همی بسترا و چریکی چیزا را دارن دیگه، اما تو خیمه زیاد چیزا را مساعد کردن به مردم که بیاین دیگه. جای چکر است
په ورته وخت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ګرځندوی رئیس په هیواد کې د ګرځندوی صنعت وضعیت مخ په ښه والی بولي او دغه صنعت د ودې په تیره بیا د منډهیر سیمې تفریحي پارک په اړه د وزارت پلانونه داسې بیانوي. آینده کې انشاءالله دا پلان لرو چې دلته یو مرکزي غټ هوټل جوړ کړو د سهولیت د سیاحینو دپاره او غټ جامع په هغه طرف کې جوړه کړو چې بیا دوی کولی شي چې اودسو د لمانځه په خپل وخت باندې دغه وکړي او نور هم موږ هغه کم خدمات چې د دې ځای دپاره مناسب دي په نظر کې لرو انشاءالله ژر به وشي انشاءالله. هغه له هیوادوالو غوښتنه کوي چې دغه پارک له نږدې وګوري او ساتنې ته یې پاملرنه وکړي. هیوادوال نو دغه اوس مې دا دغه ده چې دلته راسي او د دې پارک هسې لیدنه وکړي بیا مې د دې د زړه غوښتنه مې دا ده چې د دغه ځای ډېر زیات خیال وساتي، کثیف یې نه کړي، ککړ یې نه کړي، کم چې مثلا دلته دی د ضرورت شیان دي د هغو استفاده وکړي بیا هغه پاته شیان هلته کثافهدانۍ موږ ورته درو په خپله تیلۍ کې واچي هلته یې ورسوي. دا دی د دوی د ناستې ځای دی، د دوی د ښایست ځای دی، دلته باید دغه نه کړي. که بیا هم چیرې ممکنه ده هلته دوی اول خو دې هلته ورسوي، که هلته نسوه رسولی بیا دې نو داسې وکړي چې مثلا په یو تیلۍ کې واچي، په یو دغه کې واچي چې بیا یو څوک راځي هغه سړی هغه ځای ته ورسوي. د سیمې قومي مشر شاولي ملنګیار وایي چې د اسلامي امارات پر راتګ سره پکتیا کې بشپړ امنیت تامین دی او هیوادوال کولی شي چې دغه پارک ته راشي. الحمدلله چې امارت اسلامي راغلی دی، سل په سلو کې امنیت تامین دی، مو ته تسلي دی، مسافرو ته تسلي دی، تسکین دی، هیڅ نوع ستونزه نشته. ته چې امنیت قایم وي نو فکر کوم چې خلکو ژوند او سوکاله کیږي، ځکه چې شپې ورځې دوی ته د ژوند تسکین وي، خطر ونه لري او ژوند یې سوکاله کیږي انشاءالله. هغه د روغتیا، پوهنې، کرنې او ترانسپورت په برخو کې د اسلامي امارات له چارواکو ځینې غوښتنې هم لري چې رسیدګي ورته وشي. د زراعت په باره کې تخمونه ویر کې کانالونه د اوبو ورته ذخیرې جوړې کړي، تراکتورونه ویر کړي، تخمونه ویر کړي، سرې ویر کړي چې د خلک په پښو ودرېږي، کشتګزاري وکړي، د کانال په پښو ودروي. زراعت ډېر مهم دی. بله خبره ده د تجارت په حصې کې او د ترانسپورت په حصې کې ډېرې مشکل دي. اوس کابل ته 800 افغانۍ موږ کرایه ور کوو، باوجود دې چې 800 افغانۍ د کابل نه ترخم ته کرایه نه دی. دا څنګه کرایه جګ تاسو نو جګه داسې ده چې دلته معیاري سیستم نشته، د ترانسپورت اصول نه تطبیق کیږي. موږ هیله لرو چې امارات اسلامي د ترانسپورت اصول مراعات کړي او تطبیق کړي او دوی نو دغه د خلکو مشکل به راپشي. همداسې د تجارت، همداسې د نورو وسایل دي دا نو اسلامي امارات نه د مخاش چې کوم وادي نه دی وتای شي فعلا چې کوم صلاحیتونه یا څه امکانات ورسره وي یغونه کار واخلي. خو دا درې څلور ډېر ضرور دي. تکرار یې کوم لکه صحتمه، معارف او زراعت او پسان کې به سره ترانسپورت. د پکتیا د اطلاعاتو او کلتور رئیس همدارنګه پر پانګوالو او خیریه بنسټونو غږ کوي چې په دې سیمه کې پانګونه او د پارک په ښکلا کې د همکاري وکړي. د سرمایه‌دارانو تجار ورونو څخه د موږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی راشي په همدې سیمه کې هم پانګونه او سرمایه ګذاري وکړي، ځکه چې زمینه دې ته جوړه شوې ده لله الحمد په بشپړه توګه امن دی او نظام په هره برخه کې همکاري کوي. او د خیریه بنسټونو هم غوښتنه دا ده چې دوی په دې برخه کې همکاري وکړي، لکه څه ډول چې سیلاب خیریه بنسټ او سیلاب صاحب دلته راغلی دی او د ځان سره یې د اوبو ټنکۍ هم راوړي دي او د مسجد لپاره یې هم هغه جاینمازونه او مصلې راوړي دي تر څو هغه څوک چې د سیمې ته راځي د اوبو نه هم استفاده وکړي. او دلته د لمانځه لپاره هم ځای برابر شوی د کثافاتو د راټولونې په برخه کې دوی کثافاتدانۍ هم راوړي دي چې هغه کثافات یا پاتې چې دلته پاتې کېږي هغه به ورچول کېږي. نو د نورو خیریه بنسټونو غوښتنه دا ده چې دوی هم ورته همکاري وکړي او د سیلاب صاحب نه په ځانګړې توګه مننه کوو چې دا زیار یې ګاللی دی او تر دې دمه څو ځله هم دې سیمې ته راغلی دی او ځوانان په کار لګیا کړي دي او د دې سیمې په ساتنه، نظافت او پاکونه کې همکاري کوي. اسلامیار هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د اسلامي امارات چارواکي او مسؤلین د دوی په خدمت کې دي او دوی هم باید د نظام کلک ملاتړ او د استحکام لپاره یې کار وکړي. هیوادوالو ولسونو ته موږ دا پیغام دی چې لله الحمد
د افغانستان اسلامي امارت سره یو ځای دوی د خوښۍ شیبې لمانځي او د افغانستان اسلامي امارت چارواکي او مسؤلین او ځواکونه د دوی په خدمت کې دي او د دې زرین چانس څخه دوی اعظمي استفاده وکړي او د نظام سره په قوي ملاتړ لا هم ودرېږي او د دې نظام د استحکام د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. په همدې حال کې د پکتیا والي ډاډ ورکوي چې اوس مهال په ټول هیواد په ځانګړې توګه پکتیا کې بشپړ امنیت تامین دی او د منډهیر سیمې تفریح پارک په اړه مهم پلانونه تر لاس لاندې دي. امنیت په ټول افغانستان کې تامین دی، خصوصا په پکتیا ولایت کې امنیت 100% کې تامین دی، هیڅ مشکل هم نشته. د زرجایوب د پارک لپاره تقریبا چې د موټرانې لیکلی چې د زرجایوب د پارک لپاره خلک په میله و په سیل راغلي وه، 10,000 اضافه خالي موټران وه چې د موټر راغلي وه. نو ډېر خلک راځي، د ډېرو ولایتو څخه راځي. نو موږ خو د دې ځای دپاره انشاءالله الرحمن پلانونه لرو چې د اوبو ترتیب پکښې برابر کړو، د یو هوټل ترتیب برابر سي او مسجد پکښې جوړ کړو، د لمانځو ترتیب برابر سي د خلکو. نو دغه پروګرامونه خو لرو. څنګه د حاجي صاحب امنیتي وضعیت څنګه دی پکتیا کې او کوم ځای نه راغلی یاستئ؟ انشاءالله وضعیت بالکل نورمال ده. موږ راغلي پکتیا مرکز نه. لارې کې خو څه مشکل نه و انشاءالله؟ نه هېڅ مشکل نه و او نورمال او اسمان ابري ده باراني ده، هېڅ مشکل نشته انشاءالله. اسلامي امارت د مسؤلینو څخه ستاسو غوښتنه څه ده؟ موږ غوښتنه دا ده چې د ساحې د امنیت لپاره خو انشاءالله هر څه نورمال دي. داسې خاص غوښتنه هر څه اوس وضعیت بیخي نورمال ده، په فضل خدای داسې خاص شی نشته چې د تشویش وړ وي. او هیوادوالو څخه مو غوښتنه څه ده؟ د هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې د خپل وطن د آبادي د بیا سوکالي د بیا د رغونې لپاره خپلې مټې ورغاړي او خپل د وطن سمسور کړي. هو شکر الحمدلله د مجاهدین نه راضي یو، ځکه چې تر ګردیز نه چې مسافرین راوځي تر دې ځایه د هېڅ یعنې تنګسا نه مشکل، که د شپې 2 بجې وي که د ورځې څه ټایم وي راځي په ازاد رڼا ډول دلته شپې کوي، ورځې تېروي، چکر نه موسم نه خوند اخلي. شکر الحمدلله اسلامي امارت ټول چمتووالی ورته نیولی دی، څه مشکل نشته دی. د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب وایي چې ځینې سیلانیان د منډهیر سیمې تفریح پارک ته راځي خو پاکوالي ته یې دومره پاملرنه نه کوي. د اختر 4مه ورځ وه، موږ دلته راغلو. وخت چې راغلو دلته مو د دې پارک حالت ولیدی، ټول پارک کثافت دانۍ وه، هر چا چې هر څه خوړلي وه په هغه ځای کې غورځولي وه، بیا موټران پکښې تیر کړي وه. یعنې ډېر ظلم ورسره، ډېره جفا ورسره سوې د دې جنتي هوا سره، د دې ښایسته پارک سره، د دې ملي شتمنۍ سره، د دې ملي پارک سره ډېره سخته جفا سوې ورسره. بیا مو دلته په هغه وخت په هغه ورځ باندې په زرهاو کسانو د اختر 4مه ورځ وه، بیا مو پر هغه ټولو باندې غږ وکړي یو څو مو دا پارک پاک کړي. دغه بنسټ له پارک څخه د کثافاتو راټولولو اشر ترسره کړ او د سیلانیانو د ستونزو د حل په موخه یې د اوبو ذخیرې، کثافتدانۍ او د اوداسه لوټې مرسته وکړه. ان شاء الله تر اوسه پورې خو کوم چې په واس مو پوره هغه مو وړاندې کړي دي او لا به کوشش کوو چې وړاندې کړو. کوم کارونه تاسو دلته کوئ؟ مثلا موږ ته د چریکیر کړي دي مسافرینو لپاره او د پزیره کړي دي، همداسې نور کوم وبوس خلتونه دي دغه موږ په واس کې دي دغه مو ته وړاندې کړي دي. دغه حفظ مراقبت ستاسو وظیفه ده؟ حفظ مراقبت د خیمو همداسې د اشخاصو هغه کسان چې مثال دلته راځي د بېځایه ګرځېدلو څخه، د اور لګولو څخه، د اوبو نظام، همداسې د کثافاتو د جلب دغه هغه مو کړی دی، یعنې تر اوسه پورې مو خپل کومک کړی. د یادونې وړ ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت د ملي تیاتر ریاست ممثلانو د چاپیریال ساتنې اړوند یوه تمثیلي پارچه نندارې ته وړاندې کړه.
به به څه ښکلی پارک هرې خوا ته وګوره څه دخترونه دي واه واه و قربان دې شم پارک جانه اوهو دا خاورې خزانې دلته چا اچولي دا تا اچولي دا چا اچولي یاره دا چټي کار کوي هره ورځ راځم دا خاورې خزانې زه ټولوم لږ زره انسانیت نه لرو تربیه نه لرو د پارک هغه نه لرو چې پارک ته لاړ شو کینو قرار پاک صفا پارکې په آزاده فضا یي دې ته ګوره خیر ده زه باید ټول السلام علیکم وعلیکم السلام هی هی واخه چې خراب شي بې مالګه دوړو نو چې مالګه خراب شي څو انسان چې خپل انسانیت خپل هر شی په نظر کې ونی نیسي هغه ته به څه شی ووایو الله تعالی مونږ او تاسې د ځمکې په سر اشرفي مخلوقات خلق کړی نو مونږ او تاسې ځمکې ته څه شی کړی دغه اشرفي مخلوقات یو دې ته ګوره دا څه حال دی بیا د صحافلاتو شروع کړي هره ورځ راځي مونږ ته وایي دا پارک داسې ده دا پارک داسې ده هره ورځ جګرخوني یوه ورځ ښه ورځ مې درنه نه لیدلی بس که دغه خلک وینئ د دوی د لاس نه د دوی لامل شوي دي چې زما زوی مړ شو خپل ژوند یې له لاسه ورکړ دوی لاملان دي دوی دغه خلک دي دوی دي دا خلک څه ملامت ده مرګ د خدای د طرف نه دی که وغواړي چاته ژوند ورکوي او که وغواړي د چا ژوند اخلي دا خو صحیح خبره ده چې مرګ او ژوند د الله تعالی په لاس کې ده خو زما د زوی د مرګ لامل دوی دي دوی دي زما زوی ډېر ورکوټی و دیارلس کاله یې عمر و ډېر ژوندی و لا تر اوسه یې هېڅ شی نه و لیدلی نو دوی لاملان شو چې هغه مړ شي کېنه ته لیونی شوی یې موږ ته اپلاتې وایې او زه لیونی یم لیونی بس له دې ما ته د یو لیونی پلار په صفت غږ وکئ او زه دا دغه خلکو باندې غږ کوم چې دغه خلک دي چې محیط ماحول او فضا ککړوي او خلک په رنګارنګ ناروغیو وخته کېږي او د هغه له عمل نه هغه له منځه ځي ورور جانه ته ارام اوسه ستا د زوی مرګ علت دعوا ککړتیا له امله دی د خلک څه ګرم دی ما او ته که دا محیط دا ماحول او خپل چاپېریال پاک وساتو نو ماحول څوک ککړوي څوک خرابوي که ما او ته خپل نظافت مراعات کړو په جدیت سره ورته په سترګو وګورو او پاک کړو دغه ځای پاک کړو دا شیان پاک کړو دغه شیان پاک کړو دوی داسې کارونه ونه کړي په ورځ کې سلګونو خلک د مرګ خولې ته نه ځي موږ او تاسې ملامت یو مخکې دلته خلک ډېر راتلل که اوس ډېر خلک راځي زه د ما لومړی ځل دلته راغلی یم اول ځل دی ډېر ښه ډېره مننه حاجي صاحب مننه تاسو نه مننه خیر تشکر